زما په کور کې ناستې مېرمنې ته دې کنځلې وکړي خیر ده، خو الله پوهېږي او دلته وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کراما کاتبین لیکي چې زه د افغان ورونو په څنګ ته په دې خاطر ناست یم چې ماته افغانستان اهمیت لري، ماته افغانستان مهم ده. زه د هزارې سره زه تاسو ته خبر کومه بل دلته یو جنازه وه، کیدای شي خلک به دې ما غږ اوري. قسم په خدای چې زه د الله د رضا په خاطر جنازې ته نه یم تللی، هغه زموږ هزارهګان ورونه وو اهل تشیع شیعګانو. زه د افغانستان د مصلحت په خاطر جنازې ته لاړم چې ودرېږه که د ما په تګ باندې هلته د خلکو کې لږ اتفاق راځي. جنازه کې مې مو سره برخه واخیسته، جنازه مې مو سره پورته کړه، تر آخره مو سره لاړمه چې څومره ما فکر وکړه چې څومره تاثیر ولري، د هغه سل چندی تاثیر زیات و. د خلکو هغه مینه، استقبال، ما ته راتګ او مننه کول، حتی تر دې چې سړي راته ویلې چې ستا په راتګ باندې د ما لکه زوی مې چې ژونده شوی دومره وی خوشحاله. ګورئ زه الله ویني چې د وطن د عزت په خاطر او د وطن د تجزیې د مخنیوي په خاطر زه د فارسیوان ورور تر څنګه درېږم، زه د حقایقو تر څنګه درېږم. خیر ده که ما نه حاجي زمان خفه کېږي، که بارکزی خفه کېږي، تا به زه کال بعد بېرته پخلا کړم، تا به زه جرګه راولم، تا به زه پخلا کړم. خو نن هغه مهم ځکه دي چې وروره هغه احساس د بېګانګۍ ونه کړي، هغه دا احساس ونه کړي چې ما یک بېګانه ستم. نن د هغه تر څنګه درېږم او ستا خواته ما شا کړې ده. دې ته وایي لویه قرباني، عظیمه قرباني، غټه قرباني، د وطن قرباني. نو راځئ چې د ټول ګورئ هغه لایفونو ته لاړ شئ چې خلک کنځلې کوي، تاسې ورته مینه ورکوئ. او که نه ورځئ لایفونو ته، بارکزی ته چې څنګه تا لایف جوړ کړی دقسې لایفونه جوړ کړي چې وروره زمونږه ګوره وای از لیزه په فارسي کې یو متل ده، وای از ریزه لخشیدن از کلانه بخشیدن. بله پښتو کې به هم کیدای شي وي، وای د کشرانو نه به غلطي کېږي او مشران به بخښنه کوي. صحیح خبره. وروره راځئ موږ تاسې دلته راستو لایفونه جوړ کړو چې خیر ده. یک برادر ما دوجه قار است خراسان میخواید، پس او را راضی میسازیم که بیادر این وطن افغانستان بود، افغانستان است، افغانستان می باشه. تیر شو از این چیزا.